وړکتون ته چې کوچنی راولي ډېر ښه. هغه بل کوچنی ماشوم چیرې دی؟ هغه صاحب کره په دفتر په پسخانه کې پروت دی صاحب، استراحت دی صاحب، شیدې خوړلي دي صاحب. مهرباني صاحب ورشه هلته ورشه ځه. قربان معاون جانه ته وګوره په دفتر کې د څخه پسخانه جوړه کړې، ځای پسخانه او ځای پیشخانه. قربان معاون جانه دا قراردادي به دې راوښته وې، څنګه راوځي نو په دې چوبه راځي اوس به دې که نه د آیت سره به خپل حساب فیصله کوي او د ورکشو کلمو تاوان به هم پوره کوي دا آیت. همداسې ده همداسې ده. هغه وویل چې نفر راځي یو ده سکرتر بیا باسه چې بیا د اجازه راغلی دی بیا باسه چابک باسه یې چابک ووځه بې ادبه نن د اورېدلي اول سلام پسې سلام ووځه نه ته وایم زما خبر ته غوږ ونیسئ صاحب. زه ټول قراردادي رالېږلی صاحب، دا خدای راکړی دغه رانه واخلئ، زه په خپله ځمه د تور قراردادي رالېږلی ډېر ښه. ته د هغه سره یې راسه لا ته خو ډېر شریف انسان یې راکړه صافري ټول قراردادي جوړو بیخي جوړ سلامونه یې ویل ډېر ښه ځه ولاړ شه ځه واسه زما ډېر سلامونه ورته وایم ما به سلام ورته وایم زه به ماته دې زما سلام هم ورته وایم قربان معاون جانه زور قراردادي لکه چې زما او ستا ګوره تا ته وایم بېلې به ورباندې وکړو معدې یې که خدای کړې وه اوس حساب پوره کېږي که خدای کړې وه ګوره قربان چې مخلص درنه هېر نه شي، زه خو ستا مخلص یم صاحب. سکرتر جان ته دا ووایه راته چې په دا کې به څه شوي؟ قربان ستا مخلص خو وایم د دیوال نه اخوا سړی پېژني او پشت ورق هم لوستی شي. قربان په دې کې نوي نوي لوټونه دي لوټونه په خوله دې برکت صاحب په خوله دې برکت ګوره قربان جان دا ښه نه ده چې مینځرما ټوله نیمه د بندی الله حق دې هم پکې ادا شي او د قطعی حساب باید همدا اوس تصفیه شي. قربان که چیرې به بیبي پریواشه راغله نو حساب مو برهمه شي. قربان تا ته وایم مور سکرتر جانه ستا څخه به یې څه پټوم، زما خو د دغې ښځې د لاسه دا زړه داسې خوړین او قربان زما زړه هم د دې د لاسه وریت شوی دی. قربان ښه ګوره دا رقمه اوس نو دغه ته واخله داسې څه په دغه سره اخلاص که وګورې چې څومره دې پکښې کړي ویې ګوره شاباس په دقت سره یې وګوره ولوله دا خط داره قربان لیکلی دي د اصیلو کلکو او شاخو کلمو سمپل میں تاسو ته درواستو بجو کړه که چیرې ستاسو شرکت ته پکار وي امر وکړئ چې په هماغه اندازه یې درواستو ستاسو قراردادي تورجا. لعنت په شیطان ما ویل د به زموږ حق راسولی دو ما ته سمپل منپل راسول ورته زما ډریور ته ووایه په سترګو چې موټر راولي چې زه په خپل ورځم هلکه تا ته به راسې دلته به کښېنې او دا تلیفون ته به دلته ناستې زه ډېر ژر بېرته راشم تا ته وایم ستا حق هم بس داسې ځای پر ځای باندې دی د خیره قربان بخیر راشي وایم سرخرویه راشي معاون جانه اوس به نو زه خپلې معشوقې ته یو تلیفون وکړم یو احوال به یې واخلم څو ځله مې وویل چې دا نجلۍ باید په دې ریاست کې مقرره کړو خو افسوس چې دا رئیس یې راسره نه مني خیر پروا نه لري چې ستا مور دې ورکه چې ستا
جوړه کړې ورشه خلکه جان قربان مجاړه مکاتب ته دې کار واچوي جان تا ته وایم والکه تا ته وایم غلی کړه که نه والله چې در جوک شم سره خوله دې اړوم چپ هلکه لا په جبه زه مجبور یم چې ستا د لاسه را دفتر پرېږدم هلکه لکه که نه والله چې در جګېږم جان مجاړه قربان مور دې بازار ته تللې ده مجاړه ترکاري راوړي مجاړه مراجاړه سیاوس جان مجاړه د پریوس جان زویه مجاړه دا ته وایم خبر اینا زوی خو بچاړلې نه دي نه قربان نه بخدا قربان وایم ستا زوی نه لکه عین نن د معاون صاحب غوندې ده قربان چې دا ته تللې تر اوسه پورې هېڅ نه دي جړلې خو چې دا ستا د پښو اواز یې واورېد داسې لږ داسې وچنګېده قربان بلې خله د چینګه مه کوه د چېرته دی د بدبخته مؤمن چېرته تللی دی وایم قربان هغه په خپل بخت پسې تللی قربان بلې قربان ما وویل چې هغه په خپل بخت پسې تللی دی څنګه ښه هوښیار هلک دی سر له محمد صافرسي ته ورشه دغه دیګینه خبر وکړه دغه شیان هم در سره یوسه هغه زما د څښاک نه ما طرف راکړه دوی ما طرف جان نام خدا قربان ته تر لاس پورې حسابي یو دوی زده دی نام خدا ورشه وایي یوسه ډېرې خبرې مه کوه سبا په خدای کول یو تصمیم نیسمه او د خپل زوی شاوشه په دغه دفتر کې نیسم شاوشاش نام خدا شاوشاش نیسي باندې دفتر کې نورې نه په کوم ځای کې دفتر کې هلې ګوره دغه ریاست ټول لرې خبره ومه لکه زوی مې د خپل ارمانونه ټول ورباندې باسمه صحیح ده سمه ته ورشه وایم ته ورشه مینې خبرې ونه سوځي ګوره دا راته وایي چې مخکې ما څه وویل قربان دا وویل چې سبا د خیره د معاون صاحب د زوی شاوشاش په همدې دفتر کې نیسي دا وایي چې معاون په دې ورځو کې پیسهدار دی که نه دی بله قربان بله همدا اوس هم پیسو پسې تللی ته ورشه دغه کوم چې پیدا کړو چې چېرې تللی ده تیستی دا ګوره راشه دغه د دفتر دروازه ټینګه وتړه څوک پوه نه شي چې د معاون په دفتر کې څوک شته زه ځم ډوډۍ خورم شام راولم نام خدا سیاوش جان وای خندول وای نور مندول نام خدا لالو مور دی کار لري لالو لالو پلار دی خار لري لالو لالو دادا معاون صاحب بچیان دی مجھے گردو سبا تا آمران دی مجھے گردو جان بجانا جان چپ تا صاحب چپ وام چپ تا اوس راشه زه راته ووایم چې خلک مې ټول خبر کړي راځي صاحب راځي دا بدبخته معاون چېرې دی هغه خو صاحب هلته څه شی کوي هلته بیده دی څه شوې معاونه په دا ورځ کې دا راته خوب کوي وخت صاحب نو څه وکړې صاحب بیده دی
کینه بچه کینه کینه صاحب کلونا جان من که ده زینه کلونا ده تا سر وخوری در کور که سری ده اصاب نپاتی کیگی بے خوب رو بیچاره استراحت یې کوله بے خوبی ډېر بد شی ده ولکه فوقانه ماته نه کېده کېده نه تلفون باندې څه ټکه لګېدلې ده صحیح ده صحیح ده تمام ورځ یې فوقانه ده وکړه خیر نن خو حول د ولا سالګرا ورځ ده پروا نه کوي پوسه دې هله که نام خدا څنګه ښه زامن لرې کلالي کلالي زامن لرې د ورشه یو کار وکړه صحیح پرتوار سلام 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 د تا سر وخوري د تا د لاسه خو هېڅ ورځ نه لکو په دا ورځ کې هم خوب کوي بله شوخکو جانه یې سلام شوخکو جان څنګه یې خورې ښه یې ګوره شوخکو جان همدا اوس ټول د دفتر غړي ځان سره راوله او د زوی شاوشش مې نیسم ناصرین جانه قندي جانه یاسمین جان دا ټولې خبرې که بله بله دا اوس راشئ د داریو سره او تشکر زر راشئ خدای پامان او د زوی شاوشش مې په همدې دفتر کې نیسم خدای پامان اوس ما ګرانې مېرمنې قربان دې له سر نسم قربان دې له پښو نسم اخر په رسمي دفتر کې د شاوشش نیول دا احمقانه کار نه دی چی شد؟ مه ژاړه ګور د ښځې او مېړه تر مابین داسې خبرې مه کوه زه بیا مې ویل چې زه احمقه یم دا یې وایم چې زه احمق یم شل واره احمق یم پنځوس واره احمق یم شل واره احمق یم اوس خو نو وخانده راته هېڅ نه خاندم ولې نه خاندې تا ته وایم اوس ما کومه بده خبر درته ونه کړه صدقه دې سمه قربان دې سمه ګرانې مېرمنې اخر ته ګوره تا ته هم په رسمي دفتر کې شاوشش نیول دا ګوره دا که اوس رئیس صاحب خبر شي هغه به څه ونه وایي اصلا تا وهلی یم تا اوهو ته څه شی یې چې زه ته ووایم د دوه پیسو یو منګل یې که نه یې ورته ګوره چې زه د دې شعبې ټایپسټه یم الحمدلله الحمدلله شکر دی تا ټایپسټه نه ته زموږ د ادارې رئیس یې اوس ته زما څه چیچ غواړې ته څه شی یې چې د تا نه یې وغواړم د خپل ځان نه یې غواړم زه غواړم همدا اوس په همدې دفتر کې د خپل زوی شاوشش ونیسم مې نیسه په دغه ځای کې شاوشش مه وایم نیسم یې پرېږدمه که نه حول ولا عجبه څه ده شکر